نبی علیہ السلام حدیث دی وی چې دویم تپوس به دا کیږي چې ای بنده خپله ځواني تا څنګه تېره کړې ده، ځواني مې درکړې وه، ځواني دا ځواني تا څنګه تېره کړې ده. ځکه په بوډاوالي کې خو هر څوک عبادت کوي، که د جهان ګناهګار هم وي هغه هم په بوډاوالي کې عبادت کوي. هغه ته پته ده چې زما خپې په قبر کې پرتې دي، نو هغه خو بیا په بوډاوالي کې عبادت کوي. بعضې انسان ډېر بدبخته وي، هغه بوډاوالي کې هم عبادت نه کوي، په بوډاوالي کې هم ته هر څوک تنګ وي، کور کې ته زنانه هم تنګې وي، انګوریان هم ته تنګ وي، بچي هم ته نه تنګ وي، جومات کې ته استاذ هم تنګ وي، په لار کوڅه باندې کې څوک تېرېږي هغې هم ته نه تنګ وي. الله جل شانه هم دې داسې عاداتو نه وساتي. ګوره د نبي علیه الصلاة والسلام زندگی دا زما او ستا دپاره نمونه ځکه ده چې هغه اخلاق په ما او تا کې نه وي راغلی، زه کامیاب نه یم. که هغه اخلاق په ما کې نه وي راغلی زه کامیاب نه یم. کان خلقه القرآن. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمای چې د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق دا قرآن دی. نبی علیه الصلاة والسلام زندگی وګوره، نبی علیه السلام لایف سټایل وګوره. نو دویم تپوس به دا کېږي چې ځواني تا څنګه تېره کړې ده. ای بنده ځواني مې درله درکړې وې. د ځوانۍ باره کې تپوس ځکه کېږي چې ځوانۍ کې انسان په قوت کې وي، طاقت کې وي، او چې اذان وشي حي علی الصلاة حي علی الفلاح، او دا نوجوان مسجد اړخ ته را روان شي او دې د ځوانۍ په طاقت کې وي او دې د خپل تندې په خاورو کې الله ته راکاږي، په سجده کې پریوځي، په ځمکه باندې د خپل تندې کېږدي، د ځوانۍ په طاقت کې دی او تندې په ځمکه باندې الله ته دې اږدي او وایي سبحان ربي الاعلى، زما رب ډېر اوچت دی، ډېر اوچت ذات دی، ډېر اعلی ذات دی. الله جل شانه فرشتو ته وایي ای فرشتو دا هغه انسان دی که دا هغه انسان دی چې تاسو وایي مې پیدا کړ. نو د ځوانۍ د عبادت او د بوډاوالي د عبادت کې فرق دی. جوانی کر فدا اس پر که جس نے دی جوانی، چا چې درله ځواني درکړې ده دغه ځواني د هغې الله د نوم نظار کا، د هغې الله د دین نظار کا، د هغې الله د احکاماتو نظار کا، د قرآن نه اظهار کا، د نبی علیه الصلاة والسلام د خشته ښکلې سنت طریقو نه اظهار کا. دغه ځواني د الله په احکاماتو باندې لوګې کا. دغه ځواني ځان له قیمتي کا، ته قیمتي انسان یې.